د لوی او بخښونکي خدای په نامه د نن ورځې موضوع د مدیریت نوعیت یا طبیعت چې په انګلیسي کې ورته نیچر اف مانجمنت وایي، پر دغه باندې بحث درته کوم. موږ یو سوال لرو یا همیشه موږ وایو چې آیا مدیریت ساینس دی که آرټس، یعنی په ساینسي علومو کې راځي او که په اجتماعي علومو کې راځي. د اجتماعي علومو څخه زموږ هدف دا دی چې په تیوریکي یا نظري علومو کې راځي. جواب دا دی چې په دواړو کې راځي. په دې خاطر باندې چې موږ دې ته هم ساینس ویلی سو او هم اجتماعي علوم یا موږ ورته تیوریکي یا نظري علوم هم ویلی سو. نو ولې موږ مدیریت ته ساینس ویلی سو؟ په دې خاطر ورته ویلی سو چې یو خود او لومړی ځانګړتیا د ده دا ده چې دی پر تجربه باندې ولاړ علم دی. نو کله چې د تجربې خبر راسي په هر هغه ځای کې چې دا تجربه سي، دغه تجربې څخه استفاده کیږي، نو دې ته موږ ویلی سو چې دا مربوطه په ساینس پورې دی، په ساینسي علوم پورې دی. دوهمه ځانګړتیا یې چې شته هغه دا ده چې موږ ویلی سو چې دا یونیورسل اپلیکیشنز دی. کله چې د یونیورسل اپلیکیشن بحث کوو، یعنې دا څه معنی د نړۍ پر هر ځای کې د تطبیق وړ دی. مثلا څنګه په ساینسي علوم کې موږ مثال ورکو، دا مثال دی زه ورکوم چې 2 جمع 2 مساوي کېږي په 4 سره، که دا په افغانستان کې، که دا په افریقا کې، که دا په اسیا کې، که دا په امریکا کې، که دا په استرالیا کې. په ټولو ځایونو کې موږ دې ته ویلی سو چې دا چې دی هغه 2 جمع 2 مساوي کېږي په 4 سره، یعنې دا چې دی یونیورسل اپلیکیشن دی، په هر ځای کې د منلو دی او په هر ځای کې یو رقم دی. ځکه که مکتب دلته په افغانستان کې، په افریقا کې هم شته، په اسیا کې هم شته، په اروپا کې هم شته، په هر ځای کې چې که یو ارګان یې، که یو کمپنۍ، په هر ځای کې یا په هر هیواد کې کمپنۍ شته، نو هلته مدیریت ضرورت شته. نو کله چې د مدیریت ضرورت هلته پیدا سي، نو په دې خاطر موږ ویلی سو چې دا یونیورسل اپلیکیشن، یعنی په هر ځای کې، په نړۍ په هر کنج، په هر کنار کې د منلو وړ دی. دوهم دلیل چې کله موږ وایو چې مدیریت په هنر یا په تیوریکي یا په نظري علومو کې شامل کیږي، ولې کیږي؟ د خپل ځان ته ځانګړتیاوې لري. په دې خاطر شامل دی چې په کریټیویټي یعنی په نوښت باندې ولاړ استوار دی. دوهم پر سکیلز، پر هنرونو باندې ولاړ دی. دریم پریکټیسز دی، یعنی د عملي کولو لارې چارې دي. نو په دې خاطر باندې دغه درې شیان چې کله موږ وایو دی په دغه درو باندې استوار دی. دغه درې ځانګړتیاوې دا ثابتوي چې دا چې دی دا په نظري علومو کې شامل دی او یعنی د اجتماعي علومو یو برخه ده. نو کله چې د مدیریت بحث موږ کوو، موږ ویلی سو چې دا هم په اجتماعي علومو کې شامل دی، هم په ساینسي علومو کې شامل دی. یعنی هم دا عملي علم دی او هم دا چې دی تیوریکي یا نظري علم دی.